تازه امریکایي چارواکو ویلي چې په افغان خاوره د پاکستان د هوایي بریدونو په اړه اندېښنه لري. سلام ستړي مشئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ودان پتیل په یو کانفرنس کې پرون وویل چې د پاکستان په هوایي بریدونو کې افغان ملکیانو ته مرګ ژوبلې په اوښتو خواشینی دی او په پاکستان غږ کوي چې د ترهګرۍ ضد هڅو کې د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي. هغه همداراز د خیبر پښتونخوا د میرعلي د شنبې په برید هم اندېښنه وښوده چې وسلوالو 7 پاکستاني عسکر ووژل. پر افغان خاوره د پاکستان د بریدونو په تړاو پخواني ولسمشر حامد کرزي ویلي چې دا بریدونه په کلکه غندي او د افغانستان په خاوره ښکاره تیری او د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی. کرزي ټینګار کړی چې پاکستان باید له داسې کړنو لاس واخلي ځکه د دواړو هیوادونو په زیان تمامیږي.